السلام علیکم ورحمۃ الله. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو سره شپږ کلمو صرف الفاظ شیر کوم. صحیح ده؟ ځکه چې بعضې ملګري ډېر زیات میسجونه کوي چې شپږ کلمې راته راولېږه، نو هر یو ته شپږ کلمې په وایس میسج کې ویل نو دا لږ ګران شانتې شي. نو ما وی چې صرف د ویډیو کې ورته صرف د شپږ کلمو الفاظ ووایو، نو نور چې مونږ هغه ترتیب شروع کړی دی یوه کلمه او د هغې فضایل به انشاءالله برقرار وي. ښه پنځم او شپږمه کلمه پاتې ده، هغه به انشاءالله زه تاسو ته خامخا در شیر کوم. ټیک شو؟ سره د فضایلو. خو په دې ویډیو کې زه تاسو سره صرف د شپږو کلمو الفاظ در شیر کوم. صحیح ده؟ فضایل درته دې کې نه وایم. ښه نو غوږ شئ ورته. ښه لومړنۍ کلمه کلمه طیبه، لا اله الا الله محمد رسول الله. دویمه کلمه کلمه شهادت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دريمة كلمة كلمة تمجيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلورم كلمة كلمة توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بنزم كلمة كلمة استغفار، أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شپږمه کلمه كلمة رد كفر، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس دا شپږمه کلمه هم برابر شو. صحیح ده؟ نو شپږ کلمې مې درته په دې ویډیو کې صرف الفاظ در شیر کړ، باقي مونږ هغه یو ویډیو د یوې کلمې باره کې او د هغې فضایل به انشاءالله جاري وي. پنځمه او شپږمه کلمه پاتې ده، هغه به انشاءالله تاسو سره خامخا در شیر کوم. ټیک ده جي؟ دعاګانې کوئ او دعاګانې به کوو. الله پامان.